اوس طالبانو تاسې غوږ ونیسئ داسې سترګې سته طالبانو دنیا کې چې اور راچوي. په همدې کتاب کې طالبانو بحث کوي په د علم د عنصر بولوجیا په علم کې. دې کې داسې وایي طالبانو وایي یوه ورځ یوه ښځه وه په لاره تېرېدله یو سړي غنم کرلي ول غنم وچ سوي ول وږو کې ول. وایي ویلې هو څومره ښه غنمې دي دا به چې دی لو کي که نه دا چې لو خو به یې کي که نه سخته پاچاهي به یې برابروي. دستي غنم اور واخیست طالبانو سترګې اور اچوي. یو خو هغه اور د معنوي اور د طالبانو ریښتونی اور یې واخیسته ټول څوک وسوځېدل ټول غنم وسوځېدل طالبانو سترګو کې دومره معناوې پرتې دي. ما به نور د صوفي په توجه نه غلطوي. تاسې څنګه ښکار کړي توجه درته وکړم دا کمالات علمي دي که نه پیر توجه ورته وکړله به زړی بوټ ته نه راویسه د ما مرید سو. دا علم د علم د عنصر بولوجیا علم ده. پیرانو تاسې خبر کړي نه یې چلونه یې کړي دی خپل علم یې زده کړی چې درته وګوري عزتي بیا درته وایي دومره طالبان د سترګو په دغه علم کې طالبانو په دې باندې بحث کېږي شی سړي ته تېروي او ترې رااخلي د سترګو په واسطه باندې شی ور تېروي لکه ټلیفون نه یو ټلیفون ته بلوتوت داسې شی تر اخلي او راخلي طالبانو دومره لوی علوم کې. تاسې علم زده کړئ طالبانو پیران به خپله یخ کیني قسم په الله کیني که کېنناستل چې هر څه راته وایي خو تاسې علمي پرمختګ وکړئ. مزخرفات پیران درته ښیم کنی ما خو بله ورځ همغه یو درس هم په تصوف کې چې ما درته ویلې کاپي ده که نه څه مقصد ده پکې انسانیت نه چې وځي بیرته انسانیت ته راوستل دا کار پکې لوی مقصد ده. نو کله دا کار سوی ده نه طالبانو د همدغې ښځې چې دا اور یې وراچولی وي د دې ښځې لور وله دا څه مریضه سوی بله ښځې پوښتنې ته راغلې وه چې پوښتنې ته یې راغلې وه وي چې بیرته لاړله وی ویلې د لورګانو ته یې ویلې چې څومره تک سپین مخ یو لکه د هګۍ پوستکی داسې خوند یې کو مخې سبا ته طالبانو د همدې په سترګو په مخ باندې داسې دانې راوختلې په منځ سو مخې عمر خطرناکې سترګې سته ده ما په خبر پوه شولې وعده ده چې انشاءالله په دې علم به بحث بیا کوئ عنصر بولوجیا. اوس طالبانو یو دوه خبرې د روح المانی لالا مو واورئ. د یوي طالبانو بالکل حق د څوک نظر حق د طالبانو حدیث ده قرآن هم مني حدیث هم مني علم هم مني. او یوه خبر دا د روح المانی خبره ډېره اوږده کړې طالبانو غومره دا څنګه طالبانو تاثیر کوي دا چې کله یو شی مستحسن وبلي ښه درته ښکاري چې له سترګو نه داسې زهري مواد وځي طالبانو او حسد چې چا سره وکړم له سترګو نه د داسې مواد وځي چې هغه په سترګې ډېر تاثیر لري طالبانو کله کله سترګې د سړي نه ډېر قوت ختموي. تاسې فکر وکړئ چې یو څوک ښایسته یي تا ته ډېر خوند درکوي هر وخت چې ډېر ورته ګورې طالبانو دا هم د سړي قوت ختموي ځکه ته داسې ورته ګورې هغه ته که نه چې د سترګې پې یخوي نو سترګې چې پې یخوي د سترګو په واسطه باندې دي تا په بدن کې یو څه انرژي د هغې په واسطه باندې تا نه ځي د هم طالبانو د سړي دی د چا علت ګرځېږي نظر طالبانو په خبر خو پوهېږئ که نه ټلیفون څومره ډېر تاثیر کوي تاسې معلومات وکړئ طالبانو ټلیفون طالبانو قوې با ته ډېر سخت تاوان کوي که نه چې ودونه مو کړل بیا پته درته لګېږي ډېر ټلیفون استعمالول قوې با ته ډېر تاوان کوي طالبانو که نه تجربه یې کوي خو تاسې ویده خلک یې بیا هم خو بیخي تجربې کوئ نه داسې منجمد کړي درته ویلي هېڅ به هم نه وایي چې ما څه درته ویلي دې ته وچ اعما تقلید به کوي په هر څه شي کې ته مقلد یې نه طالبانو خپلې تجربې هم کوئ لږ کله کله. او یوه خبر طالبانو دا د علماوي دلته روح المانی د تاریخ ابن عساکر نه نقل کړی طالبانو و یو سړی و الله هغه نومېد ابو سعید صاحي نومېد وایي دلته یو سړی و سترګو یې ډېر نظر درلوده وایي ورته ویلي چې د هغه د وایي ورته ویلي د ابو سعید صاحي ته چا وویلې چې دا اوښه د لغه نظرناک سړي نه وساته سخت نظر لري سترګې وایي ده ورته ویلې چې زه هغه دما اوښه نظر کوي د پلار هم نسي نظر کولی هغه ته وایي چا وویلې چې هغه داسې وایي چې دما اوښه نسي نظر کولی نو هغه چې راغی پوهې دې اوښې ته ګوره درپ راچپه سول هغه اودس کوی طالبانو ابو سعید صاحي اودس کو وی چا ورته ویلي چې اوښه دې مړه سوله وایي څه چل دی وی نظر یې کړلی وی نه به یې نظر کړي چې راغی وی څه الفاظ یې ویلې طالبانو حبس حابس وشهاب قابس ردت عين عائن عليه دغه الفاظ یې ویلي چې ویې ویلې طالبانو
د چا چې سترګې نظر کړي په هغې چې ور چوف کړی طالبانو دواړه سترګې غبرګې ترنه کته راوغورځېدل څه شوله فخرجت وسلمت الناق نه رښتیا کته نه دي فخرجت حداقتا العائن دا سترګې داسې بوټي بوټي راووتلې اوښه بېرته جوړه سوله بیخي نادره د طالبانو داسې هم شته پکې او هغه لیکلي طالبانو په دې څه ورته وایي مقدمې د ابن خلدون کې بعاجین به یې ورته ویلی په پخوانۍ بلاد البربر کې وي داسې نظرناکه خلک ول ابن خلدون وایي وی چې وزې ته به یې وکتل طالبانو دې ته به یې بعاجین ویلې وی چې ورته وبه یې کتل وزې ته نو ان به د نس نه کلمې راووتلې میږې ته به یې چې وکتل طالبانو د کتلو باندې به یې کلمې ترې راویستلې تاسو طالبانو په دې علم کې چې معلومات وکړي به ډېر ویده لالاګانو خو پته نه درته لګېږي او یوه خبره بله دا واورئ طالبانو علما وایي چې کوم خلک شریف خلک یې د هغه سترګې نظر نه لري شریف خلک سترګې نظر نه لري بیا په دې اعتراض کړی دی چې یو نبي الانبیاو نه خپل امت ته یې وکتل بیا هغه ټول هلاک نظر کړی یو لک کسان یې په نظر باندې مړه کړي ول طالبانو نبي الانبیاو نه حدیث نقل کړی طالبانو له مسند د احمد نه ان نبیا استكثر قومه فمات منهم في ليلة 100,000 فشك ذلك الى الله فقال سبحانه انك يعني هو دا څومره ډېر یې داسې ویلي ول یو لک نفر یې مړه کړي ول نبی الانبیا نو ته خو وایې چې شریف سړی سترګې نظر نه لري دا څنګه کوي نو دی وی دا کلیه ده طالبانو کلیه نه ده اکثریه ده د قاعده کله کله کېدلی سي او یا مطلب دا ده طالبانو چې د استکثار داسې حالت کې کړی چې ماشاءالله یې نه و ورسره ویلي خبر باندې پوه سئ لنډې دا طالبانو نظر هغه لري حتی علما وی د بعضې مالکیانو حنابله علما وی طالبانو د ساحرو د عین هېڅ فرق نسته ده که چا په سحر څوک مړ که هغوی حکم یې معلوم ده که نظرناکه سړی چې خلک یې مړه کول قصاص دي کې وایي زموږ د احناف علماو رایه دا ده که یو نظرناکه سړی چیرته و نو هغه ته د حکومت پیسې ورکړي باندې نه راوځي اما کور کې دې باندې نه راپرېږدي داسې خطرناکې خبرې دي طالبانو او یوه خبر دا ده که چا نظر کړلې په شرعه کې که چا نظر کړه زه د نظر کړم طالبانو زه اوس څه وکړم بیا به طالبانو دې ته استغسال وي دی به داسې کوي طالبانو دی او دس به کوي اول به دا لاس مینځي بیا دا جای بیا دا داسې به یې لوښی ورته جګ نیولی په هغه کې دغه اوبه به په هغه لوښي کې ور مخ طالبانو بیا یو ښی پښه بیا چپه پښه بیا دغه زنګون بیا به طالبانو دا ګنډه راخلاصوي د پرتوک دغه دننه د ګنډې طرف ته دا طرف به مینځي دا به هم په هغه کې ور اچوي د اوبه څه ورته وایي دغه سطل یا په دغه تش کې دا اوبه بیا طالبانو ما ته راوړي چې زه د نظر کړی یم دا په ما باندې داسې راچوي طالبانو بیا زه جوړېږم دې طریقه د استغسال وایي روح الماني ټوله مفصله په حدیثو کې دا بیا ثابته ده